السلام علیکم. زموږ د ایمدون کورس جاری روان دی او موږ په هغې کې سټپ بای سټپ روان یو کلاسونه خپل اخلو. هر یو کلاس په تاسو په شوق ګورئ او ښه درنه ګورئ. دا کمپلیټ پلی لیست دی. په دې کې ټول د ایمدون د یو اس اے یو اي او کیسه مارکیټ کوډ تشویق کوم. خو کوډ په بدل باندې بوج کوئ نو سټپ بای سټپ په یو کلاس ګورو تاسو په هغې کې هم ویلي دي چې هغه کورس چې کوم دی هغه هم تاسو روزانه یو کلاس ګورئ او دا اوس چې تاسو یو نوی کورس شروع کوم د یو نوي پلی لیست آغاز وکوم د یو نوي پلی لیست آغاز وکوم او هغې کې زه شیر کوم انګلیش کورس د سټپ بای سټپ شروع کوم او انشاءالله زه تاسو سره د دې خبرې وعده کوم خو چېرته دا کورس تاسو د زړه نه مکتو په ځان باندې بوج ونه ګڼو او دې کورس له کمپلیټ توجه او کمپلیټ فوکس هم ورکړو نو څلور میاشتې بعد تاسو د انګلیش ویلو قابل یې تاسو به انګلیش ویلی هم شئ انګلیش باندې پوهېږئ او ډېر مهارت پرې په انګلیش کې حاصل کړئ. تاسو ته پته ده چې په سکولونو کې موږ 10-12 سال تېر کړو خو موږ انګلیش زده نه کړو. د میټرک نه بعد 10 کاله موږ یو کتاب وایو انګلیش کتاب دی. تاسو ته پته شته چې د انګلیش کتاب مقصد تاسو باندې انګلیش لینګویج زده کول دي نو بیا د دې هم مقصد دي خو لیکن اصل مقصد چې د انګلیش کتاب تاسو په سکول کې وایي د مقصد انګلیش لینګویج زده کول دي. نن راغلم او نن تاسو ته د انګلیش لینګویج باندې کورس شروع کوم خو د انګلیش کورس لینګویج شروع کېدو نه مخکې زه تاسو په یو څو داسې امپورټنټ او د هسټرۍ باندې د انګلیش پوه کوم چې د هغې لپاره پوهېدل لازمي دي. د تا ته وایم چې تاسو سکول کې 10 کاله 12 کاله تېر کړئ تاسو بیا هم انګلیش ویلو قابل نه شئ. دا کورس زه ډیزاین کوم په داسې نمونه باندې یو داسې پیټرن د خپل الفاظو له یو داسې جامه ورکوم چې انشاءالله څلور میاشتې بعد به ته انګلیش ویلو قابل یې او انګلیش خط به هم ریډ کولی شي انګلیش باندې به پوهېږي هم خو انګلیش ټیچینګ به هم کولی شي. انګلیش زده کول سره ډېر لازمي دي. عام طور باندې تاسو ټول ته به دا پته وي چې په پاکستان کې په افغانستان کې زموږ داسې غریب ملکونو کې خلک د دې نه مایګریشن کوي خلک د دې نه کاروبار لپاره روزګار لپاره جاب لپاره دي یورپي ملکونو ته یورپي ملکونو ته دي تاسو ته د دې پته چې په یورپي ملکونو کې انګلیش لینګویج ډېر زیات ویل کېږي. که ته په کمپنۍ کې کار کوې ته به هم انګلیش لینګویج ضرورت وي درته که ته داسې یو جاب کې هم به د انګلیش ویلو ضرورت وي او که ته یو بزنس کې به تا ته خامخا د انګلیش ویلو ضرورت وي نو ځکه تا لپاره دا ضروري چې ته انګلیش لینګویج زده کړم. انګلیش لینګویج ډېر زیات اهمیت لري ستا په ویلیو کې چې کله تا انګلیش لینګویج درځي نو ته به ډېرو زیاتو جاب میلاویدلی شي ته یو کاروبار خپل سټارټ کولی شي ته خپله انډسټري خپل یو کارخانه سټارټ کولی شي خپل یو کاروبار جوړولی شي او زه تاسو ته وروسته راځم تاسو انګلیش د ویلو فایدې هم چې تاسو انګلیش یو ځای کې ویلی شي د هغې یو فایدې ښیي. ډېر خلک د پاکستان نه یورپي ملکونو ته لاړ شي د کار روزګار لپاره خو لیکن هلته بیا هغوی تر انګلیش ویلو ډېره زیات غټ پرابلم وي انګلیش هغوی نشي ویلی. نن تاسو ځان ته دا وعده وکړئ چې انشاءالله په دې کورس کې به زه هر یو کلاس په شوق ګورم کلاس به انشاءالله موږ دومره اوږدوم نو چې ډېر زیات کلاس موږ ریکارډ کوو د 20 نه والا 50 منټه پورې موږ یو کلاس ریکارډ کوو. هر یو کلاس په شوق ګورئ په هر یو کلاس به تاسو ته هوم ورک هم درکوم اب هم په توجه او په شوق او زړه نه کوئ. راځو او نن تاسو ته د هسټري اف انګلیش لینګویج باره کې خبره کوم. هسټري اف انګلیش لینګویج داسې ویل کېږي چې په 15مه صدۍ کې یو قبیله وه چې انګلیش سیکسان به ورته ویل هغه انګلینډ ته راغله او د هغې کې هم داسې بادشاهان وو چې راغله انګلینډ ته او په انګلینډ کې آباد شول. په 15مه صدۍ کې انګلیش سیکسان یو قبیله وه چې هغه انګلینډ ته راغله او په انګلینډ کې آباده شوه. هغوی په انګلینډ کې انګلیش لینګویج ویل شروع کړل چې کله انګلیش لینګویج ویل شروع کړل نو عام طور باندې په انګلینډ کې لاتیني زبان ویل کېدل لیټن لینګویج ویل کېدلو. وخت تېرېدو سره د انګلیش سیکسان آبادي زیاته شوه انګلیش سیکسان قبیله غټه شوه او په دې کې ډېر داسې خلک وو چې هغوی به یو بل سره کمیونیکیشن کوي یو بل سره به رابطه کوله نو هغوی به انګلیش لینګویج ویله. انګلیش لینګویج په انګلینډ کې ډېر زیاتو خلکو خوښه کړه او انګلیش لینګویج اختیار کړو. تېرېدو سره وخت یو صدي داسې راغله چې په انګلینډ کې غالبا 80% خلک داسې شو چې هغوی به انګلیش لینګویج ویل. 15مه صدي چې کله راغله نو ډېر خلک داسې شول په انګلینډ کې چې هغوی انګلیش لینګویج شروع کړو او دغه وخت کې دغه انګلیش دغه لینګویج لا په 15مه صدۍ کې ولا
middle English language نومور کو او چې کله په 15 شپږ صدۍ کې دا قبیله رااله انګلند ته نو په دغه وخت کې دې له نومور کو old English language هو 15 صدۍ نه بعد دې language له نومور کو middle English language middle English language د هغه language او دې language کې ډیر زیات فرق دی هغه language غالبا د دې language او د هغه language په منځ کې 70-80% فرق دی هغه language د دې language نه د اوسنی چې کوم language ما ته وایو ما ته د کو دا ډیر زیات هغه نه بدل دی دا د English language history نو تاسو ته اوس پیدا یم د English language د کولو English language پاسه پیدا کو دا تاسو ته ما شروع کړل د Amazon course Amazon course کې به تاسو یو کلاس راشي 2-3 کلاس بعد 15-16 کلاس به تاسو دا وهم چې تاسو به څنګه یو برانډ اپروول لري څنګه به تاسو امریکا کې یو برانډ سره یو او سپلایر ته ډسټریبیوټر سره یو مانوفیکچرر سره راځي کوي دا هغه نه بدل اپروول لري سو پر چې تا دا اپروول لري دا به تر هغه فرض به Amazon باندې شي لیست کوي نه دا هغه فرض به Amazon باندې شي هڅولې نو دا هغه د کول لپاره ته کمیونیکیشن انګلیش کمیونیکیشن سکیل پکار دي چې ته هغه سره انګلیش وي ځکه چې هغه سره په داسې لهجه کې خبرې کوي ته د خپل پاس داسې وي داسې د خپل پاس ته داسې جواب ورچې چې هغه ته دا پته ونیو چې دا پاکستان دی خو چې هغه ته دا پته ولګي چې دا امریکا دی دا په یو امریکا کې اوسېږي هغه ته داسې ځان شو کې دا هغه د کول لپاره تعالی لپاره انګلیش د کول ډېر لازمي دي ځکه چې کله ته هغه سره په جیمیل ورته کله هغه سره خبرې کوي نو هغه ته هغه ته به انګلیش وي هغه له پښتو نه ور دي نه ولا او پښتو ول ور دي او نو اردو وي نو هغه سره ته په انګلیش کې خبرې کوي کله ته هغه سره په انګلیش کې خبرې کوي ته بس انګلیش د کول به تعالی لازمي دي او چې کله ته انګلیش نه درځي ته هغه ته خبره دا کوي چې هغه دا اندازه ولګي چې دا کس تیرا پاکستان کې یا د امریکا نه ته بهر دی نو هغه ته بیا جواب هم نه کوي او کله کله دا یو برانډ یو ډسټریبیوټر او مانوفیکچرر ته جواب نه درکړي ته اپروول نه درکړي نو ته بس څنګه د چا په اړه پراوړې ته په Amazon باندې کې نو دا هغه لپاره ته دا ویم چې دا لپاره انګلیش لینګویج د کول ډیر زیات لازمي دي د هر برانډ اپروول لپاره او دا د دې خبرې تاسو ته پته چې یو اپروول هستي په 30,000 پاکستان باندې چې کله تاسو یو برانډ وای چې بالکل د خپل فرض حقوق پتا باندې نو کله د دې حالت چې موږ ته دا اپروول پکار دی او ډیره خلک چې موږ ته اپروول نه ملاويږي نو هغوی دا اپروول تانه په $100 هم اخیستی شي نو ته دا برانډ اپروول لري او د برانډ اپروول لپاره انګلیش لینګویج ډیر لازمي دی نمبر 3 په یو ځای ته نن سبا استعمالي سوشل میډیا پلیټفارم په سوشل میډیا پلیټفارم باندې غالبا تمام ورته چې کوم دا په انګلیش کې ډیر شیر کیږي تمام څه په انګلیش کې شیر کیږي او په تا ته ډیر زیات پرابلم نه راځي په موبایل کې تا ته ورونه مثلا هم راشي هوته ډایرکټلی دکاندار له دا ولې دا مثلا ته خپل کور کې هر کولای شي کله تا انګلیش لینګویج تر دی خو نه لیکن تا انګلیش لینګویج نه در دی ته ځکه دکاندار دی ځکه دکاندار باندې موبایل ټیکې ځکه تا ته ویم چې انګلیش لینګویج د کول ډیر زیات لازمي انګلیش لینګویج د په انګلیش باندې فوکس ورکا په انګلیش باندې فوکس ورکا انګلیش د روان وخت کې په دې باندې د جابس هم ملاوي شي په دې باندې ته کاروبار هم سٹارټ کولای شي مختلف قسمه انډسټریو کې هم کار کولای شي د انګلیش لینګویج په ذریعہ دوی به دا چې په سوشل میډیا باندې کوم پلیټفارم دی پای باندې په ډېر پلیټفارم باندې چې پای باندې به ته نه پوهیږي درې پیدا دا چې تکلا یورپی ملکونو ته لا چې نو التا هله چې کوم دی ویبا تاسو سره خبرې کوي ته ورسره باتچیت کې عام طور باندې ډېر خلک لاړل د پاکستان نه یورپی ملکونو ته کینیډا ته امریکا ته جرمني ته تایلند ته نیوزیلند ته هو تر اخر کو لینګویج انګلیش ته وی په پښتو باندې نه پوهیږي نو ته اطلاع چې ته جاب سرچ کې ته د نور ته کاروبار سرچ کې او خپل کار کې نو هغه ته وخت بچی ضرورت هم هارږي بچی ضرورت پراتی دا بچی ته پاته ته انګلیش لینګویج پکار دلته انګلیش نه دی نو ته وی سره بالکل بحث مباحثه نشي کولای دا درېمه فائدہ د انګلیش لینګویج نو هم دا ډېر پیډي د انګلیش لینګویج نو څنګه ته چې انګلیش لینګویج د کول تاسو لپاره ډېر لازمي دي کو چې تاسو د انګلیش د کولو شوقین یو انګلیش هم د کول غواړئ نو نن موږ سره په دې چینل کې یو د شي او د موږ سره دغه کوي نو موږ سره دا هدو کوي چې دا کورس په ان شاء الله موږ کوو او زه په دې لینک کې په دې ډسکرپشن کې خپل نمبر شیر کوم کو څه مسله ای تا ته په دې نمبر باندې میسج کولای شي انګلیش کورس کې تاسو څه مسله
زه به انشاءالله پوره کوشش کوم ستا دې مسئلې حل کولو لپاره. د دې لینګویج د کولو نه بعد به زمونږ او ستاسو یو داسې رابطه جوړه شي چې هغه به تاسو موږ نه پرېږدئ تر هغې پورې موږ تاسو نه پرېږدو، ځکه چې زموږ ستاسو اوس یوه رابطه جوړه شي په منځ کې، ما او تاسو به یو بل سره باتچیت کوو، به یو بل سره خبرې کوو د انګلیش کورس کې، او دا لینګویج به خامخا انشاءالله یو ځلې زده کوو. نو دې کورس کې ځان موږ سره ایډ کړئ، دا چینل سبسکرایب کړئ، خو دا ویډیو خوښ شوي دا ویډیو لایک کړئ او دا پلی لیسټ ځان سره سیو کول شروع کړئ. انشاءالله تعالی هر ویک باندې به موږ یو کلاس ریکارډ کوو او هغه په خپل پلی لیسټ باندې شیر کوو. امازون کورس هم مخکې روان دی انشاءالله هغه هم کمپلیټ شي، دا میاشت یو نیمه کې به هم کمپلیټ شي او دا کورس به جاري. ښه په شوق پې ګورئ. په دې کورس کې به 2-3 پارټه وي، یو پارټ په تاسو ګورئ هغه به ځان سره واړوئ، بیا دویم پارټ وګورئ او دریم څلور پارټه یا 3 پارټه به زه په هر یو ویډیو کې ایډ کوم. په هر یو ویډیو کې د لرنینګ چې کوم ویډیوز دي د انګلیش په هغې کې به 4 او 3 پارټه وي، هر یو پارټ تاسو په شوق سره ګورئ او پارټ په سکیپ کوئ نو ځکه یو پارټ کوم سکیپ کړو نو هغې کې به ډېر داسې انفارمیشن وي کومه چې تاسو زده نه کړل نو تاسو انګلیش کې به څه ناسو دغه راشي غلطیانې به راشي او په هر یو پارټ کې به ستاسو دپاره ډېر زیات نالج او ډېر زیات پوهه وي پکې. روانې ویډیو پورې په الله سپارم. والسلام.